ګرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د تاسو سره یو ویډیو شریکوم چې ډېر د افسوس ځای دی چې دلته نه جنګ شته دی او دلته نه معرکه شته دی او دلته هغه مسؤلین موجود دي چې کار نه کوي، لکه دا د 12مې ناحیې مربوطه د مابس ساحه ده. د 12مې ناحیې مربوطه د مابس جنوبي ساحه ده. دې ته تاسې وګورئ ملت په څه بدبختیو باندې اخته دی او ښاروالي مامورین او د ښاروالۍ مسؤلین او د 12مې ناحیې مسؤلین په څه باندې اخته دي. حالان کې چې تاسې وګورئ په دغه یوه باطله دانۍ باندې به څونه پیسې مصرف شوي. وګورئ چې دا ډکه ده، ښه پام ورته وکئ، پام وکئ، دا ډکه ایښودل شوې ده. څوک دي چې ویبیسي؟ دا وګورئ، دا ډکه ایښودل شوې ده. پام ورته وکئ. د دغه ځینو دغه ټایرونه هم خراب شوي دي، صرف ټایر یې خراب دی، نور جوړې دي. منګه چې په دې خاطر چې منګه هم مسؤوله ملت مسؤوله دی. ولې دغه خلک دا مسؤلین 100% کې مسؤوله دي، ځکه زما سرمایه، زما بودیجه، زما د ملت پیسې په دې باندې مصرفوي. بې ته نه مراقبت شته، نه د جوړولو کوم احساس سره موجود دی او نه حتی د خالي کولو احساس هم سره نشته دی. هیله ده چې د ښاروالۍ مامورین، د ښاروالۍ مسؤلین لږ حیا وکړي د هغه نظامیانو نه چې په هلمند کې، د هغه نظامیانو نه چې په فراه کې، د هغه نظامیانو نه چې په بدخشان کې جنګیږي او قرباني ورکوي، وشرمېږي، حیا وکړي او خپله وظیفه اجرا کړي، خپله وظیفه په حسن صورت سره اجرا کړي. شرم ورته پکار دی. السلام علیکم ورحمت الله.